السلام علیکم ملګرو دوه سکواډونه سره شریکوم چې پاکستان کرکټ بورډ د استرالیا خلاف چې کوم سکواډ اعلان کړی دی د ټیسټ سیریز لپاره هغه شریکوم او دغه ټیسټ سیریز به کوم تاریخ ته شروع کیږي یو څو ټیسټونه دي او دغه نه علاوه افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړی دی د انډر 19 ایشیا کپ لپاره دوه سکواډونه سره شریکوم ویډیو خپل مګوري مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ راځو ملګرو اول پاکستان سکواډ طرف د استرالیا خلاف چې کوم سکواډ اعلان شوی دغه سیریز په درې ټیسټ باندې مشتمل دی د پاکستان سکواډ سره شریکوم نوې کپتان راغلی دی بابر اعظم اخوا شوی دی شان مسعود کپتان شوی دی ټیسټ لپاره دغه په کپتانۍ کې چې کوم سکواډ اعلان شوی دی هغه سکواډ سره شریکوم بل نمبر باندې شان مسعود دی امیر جمال دی عبدالله شفیق دی یو بهترین پلیر دی ابرار احمد یو بهترین ورایټي والا بالر دی بابر اعظم اوس به ان شاء الله بابر اعظم فورم کې راځي بابر اعظم به سکور کوي کپتانۍ او خپل پرشري د کپتانۍ پرشر باندې باندې او دغه باندې خپل بیټینګ ذمہواری مو اوس به بابر اعظم پرفارم کوي په درې وړو فارمیټو کې چې بابر اعظم راشي نو درې وړو فارمیټو کې بابر اعظم ډېر ښایسته پرفارم کوي فهیم اشرف هغه سه لونډر دی حسن علي امام الحق خرم شهزاد دی هغه سه په دې سیریز کې محمد رضوان محمد وسیم جون دی په سیریز کې هغه سه نوما علي آغا سایم ایوبی په دې ټیسټ کې هغه سه دی سلمان علي آغا هغه سه سرفراز احمد کپتان ته شوی دی ډېر بهترین پرفارم هغه په خپل وخت کې شو کو څکلي بیا هم د هغه سه دی د دې مخکې سریلانکا خلاف مغه سه شین شاه افریدي دغه سکواډ ولسکسي سکواډ دی د 14 د دسمبر نه دغه اولنې ټیسټ به شروع کیږي د استرالیا سره اوس راځو د افغانستان کرکټ بورډ چې کوم سکواډ اعلان کړی دی انډر 19 ایشیا کپ د لپاره 2 هغه به کوم تاریخ نه شروع کیږي افغانستان انډر 19 دغه میچونه په دغه انډر 19 ایشیا کپ کې چا سره دي اول راځو دغه سکواډ طرف ته سکواډ سره شریکوم بیا سره افغانستان میچونه شریکوم چې په کوم تاریخ باندې تاریخونو باندې میچونه دي او د چا سره میچونه دي ناصر خان هغه سره دغه انډر 19 ایشیا کپ د لپاره کپټن دی وفي الله ترخیل هغه سره جمشید زدران هغه سره خالد تنیوال هغه سره دی او سهیل خان دی رحیم الله زرمتی دی نومان شاه آغا دی محمد یونس دی الله محمد دی وحید الله زدران هغه سره بشیر احمد هغه سره فریدون هغه سره خلیل احمد دی اکرام محمد زید دغه د افغانستان انډر 19 سکواډ دی چې تاسو ته شامل کو نصر خان پکې کپټن دی درې میچونه په ایشیا کپ کې درې میچونه بهر ټیم کوي اولنې میچ په 8 تاریخ دی دویم په 10 تاریخ دی او دریم په 12 تاریخ دی هندستان نیپال او پاکستان سره درې وړ ټیمونو سره افغانستان میچونه دي نو دغه ویډیو سره زیات نه شي چې کوم ملګری خبر نه چې هغه هم خبر شي دغه سکواډ نه دغه تاریخونه نه دغه میچونه او پاکستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی دغه دوه سکواډونه تاسو ته شریک امید لرم چې دغه ویډیو به تاسو خوښ شي وي زموږ دغه ویډیو لایک کم کړئ او نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ هغه پیج سره فالو کړئ زموږ یوټیوب چینل هم سره سبسکرایب کړئ د نور کرکټ تازه معلوماتو لپاره نور خو لري د الله په امان